او داسې ګرانو مينه والو مونږ چې کوم دی مونږ نن پېښور ته راغلو. پېښور نن ډېر ګرم او د کلچر ټوریزم ډپارټمنټ اتارټي خیبر پښتونخوا او د خویندو ادبي لښکر په مرسته ملاتړ باندې کثیر اللساني د میرمنو مشاعره او پښتو شاعرانو ادیبان له ایوارډونه ورکړو. د هغې نه وروسته زمونږ د پښتنو شاعرانو ادیبانو له دمې ځای وحدت ورځپاڼه وحدت کې هلته راغلو. هلته موږ ته دا د خوشحالۍ خبر میلو شو چې زمونږ د ګران نورالامين يوسفزي صاحب شلم کتاب چې دی نو هغه مارکیټ ته راووتو او دا خوا چې ورسره نورالامين يوسفزي صاحب هم راغی، انور مانیروال هم راغی، عزیز مانیروال راغی او بیا را ټولو نه خوشحالۍ خبره دا ده چې د انځر ګل وحدت ته موږ راځو خو ډېر کم یې وینو. پیر صاحب پیر سید هارون شاه چې زمونږ د پښتنو د ستر اتل پیر سید صبح شام در صاحب څوک چې ایډیټر ان چیف و د وحدت ورځپاڼې نو د هغې زوی دی، هغې ډېر ښه تربیت هغه شان شوی دی نو ښه هغه مو نو دا کتاب مونږ ته چې ډالۍ شو. نو پیر صاحب څه وایئ جي تاسو؟ نورالامين صاحب سره ملاقات وشو، کتاب یې وکتل، ډېر خوشحاله شوم ماشاءالله. ډېر ویل نفس بیا ډېره مننه ډېره مننه او د دې شکریه ده کومه کتاب یې درکړو. ډېر عزیزه زمونږ خو شریک یار دی نورالامين يوسفزي او بیا زمونږ نه هم زیات تاسو انور ورسره ډېر نږدې. نو څه وایه د دې نوي کار ته د ده مخکې کار ته په دې یو داسې لنډې یو دوه درې خبرې وکړه چې دا افکار صاحب څنګه چې تاسو وایي زمونږ خو ډېرو کلونو یار دی او دا یې شلم کتاب دی. نو دغه 19 د دنیا یاره یې څه نه کړه شل نو د شل په کتابونو کې شته ډېر څیزونو کې خلک بهرحال ټایټل یې ډېر مزېدار دی، ډېر ښکلی دی. پښتون ویسټم، پښتون دانش